نه زبردست دی ګرانه به په ما د چا د کس دی نور د نصیفت جانانه څنګه وي بلکل د سپوږمۍ سره پیوست دی او تا سره هم زړه تړل پکار نه دي زه رنځوره تم حسن پرست دی مونږ بیا په ځمکه نه غواړو چې وړاندې د چا کور شي اسمان دې د باروتو په لوګو باندې تک تور شي بیا نه غواړو چې دا جنت وطن دې وران شي بیا نه غواړو چې پټ دې په لمبو کې د سرو اور شي بیا نه غواړو یو ناوې دې په اومه شپه شي کونډه بیا نه غواړو یو ناوې دې په اومه شپه شي کونډه بیا نه غواړو د بلې پښتنې سر دې سرتور شي ډیره مننه بیا نه غواړو یو ناوې دې په اومه شپه شي کونډه بیا نه غواړو د بلې پښتنې سر دې سرتور شي بیا نه غواړو منبر دې د ملا په وینو رنګ شي بیا نه غواړو تیارې دې راخورې په هر یو لور شي بیا نه غواړو یو بل اور ته دې ووهو لمنې مونږ غواړو چې په شته من مو زړونه لږ ټکور شي بیا نه غواړو چې مونږ د خپلې خاورې دلالان شو بیا نه غواړو چې مونږ د خپلې خاورې دلالان شو دا خاوره خرڅول خو لکه خرڅه چې د مور شي بیا نه غواړو چې مونږ د خپلې خاورې دلالان شو دا خاوره خرڅول خو لکه خرڅه چې د مور شي بیا نه غواړو عباسه په یو وخت په یو انګړ کې پرتې شپږ اتلس جنازې ورونه پلار او مور شي ډېره مننه کور مودان